سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسې د میډیا د لارې خبرېږئ، د افغانستان او پاکستان تعلقات ډېر زیات خراب شوي دي او دا تعلقات د هغه وخت نه لا پسې زیات خراب شو کله چې پاکستان د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمبار وکړو او د دې ترڅنګ د پاکستان آرمي چیف یا د هغې د پوځ مشر اعلان وکړو چې د یو پاکستاني ژوند د ټولو افغانانو نه موږ ته غوره دی. نو راځئ په دې ویډیو کې وګورو چې د پاکستان او افغانستان د پوځ یا نظامی مقایسه وګورو چې د پاکستان پوځ قوي دی که د افغانستان پوځ قوي دی. نو دا مقایسه ګورو، بیا د مقایسې نه وروسته خبرې کوو. ارتش افغانستان که از قدیم از استفاده کنندگان تسلیحات روسی به شمار می رفت، در حال حاضر به سمت تسلیحات غربی متمایل شده و ارتش این کشور با استانداردهای کشورهای جهان در حال هماهنگی است و هر روز قدرت بیشتری پیدا می کند. امریکایی وسایل هم لري، دا ټول پاتې شوي دي. ارتش پاکستان شامل نیروی زمینی، دریایی، هوایی و تعداد شعب نظامی مسلح تحت فرمان دولت می باشند. این ارتش در سال 1947 و با استقلال پاکستان تأسیس شد. د پاکستان اردو په 1940 کال کې تأسیس شوله او دغه اردو هوایی، زمینی او بحري قواوې لري. البته افغانستان اردو بیا بحري قواوې نه لري، چې بحر تلار نه لري. و از آن زمان تا اکنون نقش مهمی را در تحولات پاکستان و منطقه ایفا کرده است. بیایید در این ویدیو به مقایسه قدرت نظامی پاکستان و امارت اسلامی افغانستان بپردازیم. بودجه سالانه افغانستان 11 میلیارد و 500 میلیون دلار می باشد و بودجه نظامی پاکستان 47 میلیارد و 610 میلیون دلار است. هر کال پاکستان په پوځي برخه کې 41 میلیارد ډالر مصرف لري او افغانستان 8 میلیارد ډالر مصرف لري. قدرت نظامی این دو کشور که توسط سایت‌های معتبر مانند گلوبال فایر پاور در سال 2024 رتبه بندی و بررسی شده است. افغانستان در رتبه 115 جهان و پاکستان در رتبه 9 قرار دارد. ځینې سایټونه دي لکه ګلوبل فایر په نامه کوم سایټ دی، هغوی د ریسرچ کوي او هغوی درجه بندي کوي. نو افغانستان یې په څومه درجه کې راوستی دی؟ 115مه درجه کې او پاکستان یې په 9مه درجه بندۍ کې راوستی و پاکستان در رتبه 9 قرار دارد. تعداد مجموعه سربازان افغانستان یا امارت اسلامی در حال حاضر بیشتر از 500,000 نفر تخمین زده می شود. وی د افغانستان نظامی پرسونل د 15 لکه شاوخوا کې دی یا 15,000، خو زه وایم دومره به زیات به نه وي. البته مخکې اوسنی پرسونل به کم وي، د 2 لکه شاوخوا به وي. و تعداد کل سربازان فعال پاکستان 620,000 نفر است و این کشور 515,000 نفر دیگر نیروی ذخیره دارد. او 15 لکه وی ذخیره نیرو لري. نو افغانستان ټول ملت ذخیره نیرو کې تعداد کل سربازان موجود در افغانستان 14 میلیون نفر و پاکستان 95 میلیون نفر می باشد. جمعیت کل افغانستان بر اساس تخمین سال 2021 40 میلیون و 100,000 نفر برآورد شده و جمعیت کل پاکستان 231 میلیون و 400,000 نفر می باشد که در فهرست پرجمعیت ترین کشورهای جهان در رتبه 5 قرار دارد. پاکستان ډیر زیات نفوس لري، 211 میلیونه نفوس لري افغانستان په پرتله. نو افغانستان نفوس هغه 40 شاوخوا اټکل شوی دی. دقیقه ستاسو تعداد کل هواپیماهای نظامی افغانستان که در حال حاضر در اختیار امارت اسلامی قرار دارد
نزدیک به 185 فروند می باشد که از این تعداد 129 فروند هلیکوپتر، 10 فروند هواپیمای تهاجمی و تعداد 7 فروند هلیکوپتر تهاجمی می باشد. که در طرف مقابل نیروی هوایی پاکستان در مجموع 923 فروند هواپیمای نظامی دارد که از این تعداد 306 فروند هلیکوپتر، 394 فروند هواپیمای تهاجمی، 52 فروند هلیکوپتر تهاجمی و تعداد 304 فروند جت جنگنده دارد. البته پاکستان هوایي ځواک د افغانستان نه څو چنده لوړ دی، په دې باید اعتراف وکړو. او پرمختللي جیټ طیارې لري، F-16 لري امریکا چې تعداد هواپیماهای ترانسپورتی افغانستان 153 فروند و پاکستان 261 فروند می باشد. تعداد تانک های فعال افغانستان که در حال حاضر در اختیار امارت اسلامی قرار دارد نزدیک به 1200 اراده می باشد و تعداد کل تانک های پاکستان 2924 اراده می باشد. پاکستان سره تقریباً تعداد ماشین های زرعی و جنگی افغانستان مانند هاموی های آمریکایی و موارد دیگر بیشتر از 22,000 تخمین زده می شود که در مقابل پاکستان 28,789 اراده ماشین زرعی دارد. همه تانکونه 2000 شاوخوا. کلاهک اتمی افغانستان هیچ، پاکستان 120 تا 130. تعداد توپخانه افغانستان 226، پاکستان 3278. سیستم پرتاب موشک‌های متعدد افغانستان 50 پایگاه، پاکستان 134 پایگاه. قدرت نیروی دریایی دو کشور افغانستان به دلیل راه نداشتن به دریا و آبهای بین المللی هیچ نیروی دریایی ندارد و در طرف مقابل پاکستان دارنده 197 فروند کشتی جنگی و 5 زیردریایی است. ذخایر ارزی در خارج از کشور افغانستان 66 میلیارد دلار، پاکستان 17 میلیارد دلار. تولید ناخالص داخلی افغانستان 60 میلیارد دلار، پاکستان 884 میلیارد دلار. مساحت افغانستان 652,864 کیلومتر مربع، و پاکستان 796,095 کیلومتر مربع است. اما این موضوع را به یاد داشته باشیم که از گذشته تا اکنون در جنگ تجهیزات نظامی سرنوشت جنگ را تغییر نمی دهد. فقط اراده قوی و فداکاری یک ملت است که سرنوشت جنگ را تغییر می دهد. از نظر شما اگر جنگ بین افغانستان و پاکستان صورت بگیرد کدام کشور پیروز میدان خواهد شد؟ لطفاً نظریات خود را در بخش کامنت با ما شریک سازید. خب نو راځي اوس خپل خبرې ملګرو د دې ویډیو په اخره کې یو خبره وکړله و یو شی ستاسو باید په یاد وي هغه دا چې د جنگ سرنوشت چې دی هغه په نظامی وسایلو باندې نه ټاکل کیږي، هغه د ملت په اراده، جذبه او روحیه باندې دا ټاکل کیږي. تاسو وګورئ پاکستان سره ډیر زیات قوي نظامی وسایل دي، الوتکې لري، سمندري ګن شپس لري او نور ډیر زیات وسایل دي ورسره، خو د سره د دومره نظامی تجهیزاتو دی بیا هم بنگلادیش وبایللو، 3 ځلې دغه سره جنګ کړی د هند سره، 3 واړه جنګونه یې بایللي دي، کشمیر یې بایللی دی. دا بله دا پرون شپه ما ولیده چې
غلو د پاکستاني د پوځ نه کوم ټانک تښتولی دی او ګرځي راګرځي پې او دغه عام خلک یې پوځ ته پیغور ورکوي چې تاسې اوس موږ هند سره جنګ او تاسې موږ افغانستان سره جنګ او تاسې خو د غلو یوه ډله نشئ مهار کولی. نو داسې دی چې اراده مهمه ده. اوس روسان راغلي وو دلته ډېر زیات وسایل ورسره ډېر زیات مجهز راغلي وو، خو هغه زموږ د ملت اراده او جذبه او روحیه ډېره لوړه وه. هماغه و چې موږ ترېنه د هر څه ترې پاتې کړل. همداسې ناټو واخلئ او ځینې نور. نو که پاکستان طیاره لري، توپ لري، ټانک لري، نو بیا د ملت ارادې په وړاندې د افغان ملت ارادې په وړاندې هېڅکله هم نشي ټینګېدی. یو بله پوښتنه یې کړې وه که جګړه ونښلي خدای مکړه، خدای دې نه نښلوي، موږ د جنګ طرفدار نه یو، نو څوک به جګړه ګټي؟ نو خپل نظرونه راسره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې. ویډیو در سره لایک کړئ.